بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د متلونو کیسو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نن ویډیو کې به درته یو نوې متل او د هغې کیسه بیانوم. د نن ویډیو دپاره موږ متل خوښ کړی دی چې څه تیار وي هغه د یار وي. د دې متل په شا باندې څه کیسه ده او دا متل څنګه جوړ شو نو غوږ شي ورته. د دې متل په باره کې داسې کیسه مشهوره ده. وایي چې پخوا په زمانه کې یو دوه دوستان وو چې په جدا جدا کلو کې اوسېده. یوه ورځ هغه یو دوست د بل دوست کلی ته د سکار د پاره ورغلی و. کله چې د خپل کار نه وزګار شو نو ناوخته و پې او داسې ټایم و چې واپس خپل کلي ته نشو رسېدی. په ډه کې دا فیصله وکړه چې دا شپه به دلته د دوست سره تېره کړم او سبا به کلي ته واپس لاړ شم. کله چې د دوست ځای ته وررسېدو نو ماسخوتن ناوخته و. دواړه دوستان ملو شو او د یو بل په لیدو ډېر خوشحاله شول. میلمه په حجره کې کېناستو او کوربه کور ته لاړو چې د ډوډۍ بندوبست ولو کړي. دی چې کور ته ورغلو نو ښځه یې اوده شوې وه. دې سړي ښځه راویښه کړه او ورته یې ویل چې دوست مې راغلی دی او د اخلي پخلي څه بندوبست ولو کړه. ښځه یې چې د کچه خوبه نه په راپاڅېدو باندې ډېره غوسه وه نو په غوسه کې ورته وایي چې زه خو ستا د دې بې وخته دوستانو نه خلاصه نه شم. دغه د روټو شکور دی او هغه کټویه د ساګو ډکه ده. د هغې نه ورله یو څه په دې وخت زه هېڅ هم نشم کولی. دې سړي د مجبورۍ نه په خوله باندې لاس کېښودو او هغه سړه ډوډۍ یې ګرمه را ګرمه کړه او دوست له یې حجرې ته یوړه. په خبرو اترو کې یې ورته دا خبره داسې واړوله چې یار ما خو ویل چې څه ښه شی درله تیار کړم خو رندار دې ویل چې دا به کله پخېږي او هغه غریب د ډېر لرې نه راغلی دی. ستړی به هم وي او وږی به هم وي. دا تیاره ورله یو څه چې وخوري او اوده شي نو آرام به وکړي او هسې هم چې څه تیاره وي نو هغه د یار وي. او داسې د دغه ورځې نه دا خبره د متل په طور باندې مشهوره شوه. نن سبا دا متل داسې دوستانو ترمنځ استعمالیږي څوک چې د یو بل سره خاص ذات وي او خواږه وي. د یو بل سره د میلمه او کوربه په شانتې تعلق نه ساتي او نه د یو بل نه په څه خبره باندې خفه کېږي. او یا هغه ټایم کې دا متل استعمالیږي چې څوک په تیاره کې میلمه شي او د څه خاص بندوبست کولو وخت نه وي نو کوربه ورته اکثر لا د ډوډۍ په وخت کې دی متل کې خپله مجبوري څرګندوي یا میلمه له سترګې توروي او داسې وایي چې بس یار دا تیاره ډوډۍ وه او هسې هم چې څه تیار وي نو هغه د یار وي. ملګرو دا و د نن متل او د هغې کیسې. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک وله ورکئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. اجازت غواړو. د الله په امان.